درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د نن ورځې تازه مهمو او لنډو خبرونو ته مو رابولم. 12 کلنه پیغله د افغانستان په لویدیځ هرات ولایت کې د هغو ښځینه ناروغانو شمیر چې ناروغۍ یې د کورنیو تاوتریخوالي بلل شوي تر تیر کال 4 ځله لوړ شوي. په یو تازه پیښه کې یوه 12 کلنه نجلۍ د پاخه عمر یو سړي ته ورکړل شوې چې په لومړی لیدو یې نجلۍ ته رواني ستونزه پیدا شوې او ضعف یې کړی دی. قیصري حکومتي سرچینې وایي چې د ملي امنیت شورا کورنیو چارو وزارت ته د نظام الدین قیصري د بیا نیولو امر کړی دی. غني ولسمشر غني پر دې سربیره چې په کابل کې جمهوریت واټ پرانیست، وایي په دې سره به دغه سیمه په ځانګړي ډول ډیپلوماتیکه ساحه کې د موټرو د ګڼې ګوڼې او ناامنۍ پیښو فشار کم او له منځه ولاړ شي. لوګر ولایت د یوې مدني ټولنې رئیس موسی محمودي په کابل ولایت کې د نامعلومو کسانو له لورې تښتول شوی. غني ګډ حکومت مشر اشرف غني وایي د افغان حکومت له مالکیت پرته سوله راتلی نشي او ټرمپ ورته ډاډ ورکړی چې حکومت به د سولې په پروسه کې همغږي کوي. پی ټی ایم د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال او دغه ګوند د بهرنیو چارو مشر نظیف لالا د پاکستاني پولیسو لخوا په دې تور نیول شوی چې پارونکي ویناوې کوي. نظیف لالا په دې لنډي کوتل کې له یوې غونډې څخه مخ پر پېښور روان و. پر لاره کې پاکستاني پولیسو نیولی او زندان ته یې لیږلی. مولانا فضل الرحمن جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد ګڼ ګوندیز غونډه رابللې. دغه ګوند غړی مفتي عبدالشکور وایي چې دغه غونډه به د حکومت پر ضد د راتلونکو پلانونو په هکله غور کوي. یوناما هغه وروسته چې په دولتي ادارو کې د ښځو پر وړاندې د جنسي ځورونو راپورونه رسنیز شول. یوناما له حکومت غوښتي چې د دې ځورونو پر وړاندې خپلې هڅې چټکې کړي. کرکټ نن له غرمې وروسته د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوۍ کمیټې له لورې د ویسټ انډیز خلاف د افغان ملي لوبډلې یوازینۍ ټیسټ سیالۍ لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان شوه، خو یو ځل بیا د ناسم سلیکشن له امله په لوبډله وار له مخې د کرکټ مبصرینو او مینوالو نیوکې او انتقادونه کړي دي. داعش د ننګرهار چارواکي وایي چې دغه ولایت په ملي امنیت ریاست کې د لیندۍ په 4مه د 2 ترکانو او 10 پاکستانیانو په ګډون 2 داعش وسلوال د خپلو وسلو سره ملي امنیت ته تسلیم شول. حامد کرزی د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي په هیواد کې وضعیت ورځ تر بلې د بدتر کېدو پر لوري روان دی او له ولسمشر غني وغوښتل چې پام ورواړوي. هغه وویل د دې لپاره چې افغانستان تر دې ډیر خراب نشي چمتو دی له حکومت سره همکاري وکړي. امرالله صالح د محمد اشرف غني د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي که ثبات او همپالنې ډلې غړو د متعصبو ټوکو نه پردي پورته کول یې څوک ناراضه کړي وي دې ترې بخښنه غواړي. پرون ښاغلي صالح ویلي و د عبدالله ډلې یو غړی د هزاره توکمو پر فزیکي جوړښت ملنډې وهلې وې. حمدالله محب افغانستان ملي امنیت مشاور د اروپایي هیوادونو سفیرانو سره لیدلي او د افغانستان امنیتي سولې او ټاکنو وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ارزګان والي وایي چې په دغه ولایت کې شاوخوا 10,000 بېځایه شوې کورنۍ بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د ولایت مقام وایي چې والي اسدالله سعید دغه څرګندونې نن د کډوالو چارو وزارت د مرستیالۍ په مشرۍ له راغلي پلاوي سره د لیدنې پر مهال کړي دي. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې هره شپه له تازه او مهمو پیښو څخه خبر شئ زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ.